د پیل کېدو وخت را رسیدلی. هندي رسنیو خبر ورکړی چې د 15م پړاو هند غوره لیګ سیالۍ مهالویش به راتلونکې اونۍ اعلان شي. هندي رسنیو خبر ورکړی چې د 15م پړاو هند غوره لیګ سیالۍ مهالویش به راتلونکې اونۍ اعلان شي. له دې سره به یادې سیالۍ د ممبئی په 4 لوبغالو کې ترسره شي. او خو بیا د ځینو معلوماتو لخوا ویل شوي چې هند غوره لیګ به د مارچ میاشتې په 20مه نیټه پیل او د مې میاشتې تر وروستۍ به دوام ولري. د شلاوریزه سیالیو ګټلو کې پاکستان ریکارډ لري. پاکستان لوبډلې د 2015م کال راهیسې زیاتې شلاوریزه سیالۍ ګټلې چې په یاد لست کې پاکستان لومړی مقام لري. پاکستان ټول 109 لوبې ترسره کړي چې له دې جملې څخه 108 زیاتې شلاوریزه سیالۍ ګټلې. د سریلانکا خلاف سیالۍ ته لوبډله اعلان کړه. د سریلانکا پر وړاندې د هند راتلونکي کورنۍ سیریز لپاره لوبډله د فبروري په 19مه اعلان شوه. هند غوره لیګ به په یاد شلاوریزو سیالیو کې خپل ځان سره ویرات کوهلي، ریشب پنت، واشنګټن سندر او ایل راهول ونه لري. راشد خان د پاکستان سپر لیګ لړۍ سیالۍ کې په لورسۍ لوبه کې کارکردګي ترسره کړه. راشد د قلندرز لوبډلې سره تر دمه لوبې ترسره کولې او په یادو سیالۍ کې کارکردګي ترسره کړه. له دې سره راشد خان په ورسۍ لوبه کې په 4 اورونو کې 19 منډې ورکړې او 2 وکټې ترلاسه کړې. پاکستان کرکټ بورډ پیسې نه ورکوي. د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې آلراونډر جیمز فلونکر 13 ورځ د پاکستان سپر لیګ لړۍ سیالۍ په نیمایي کې پرېښودې او خپل هیواد ته ستون شو. له دې سره جیمز ادعا کوي چې پاکستان کرکټ بورډ د قرارداد پیسې نه دي ورکړي. له دې امله یاد لیګ پرېښود. د کرکټ لوبلړۍ لپاره پاکستان ته نه ځي. د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې آلراونډر ګلین ماکسویل د خپلې لوبډلې سره د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته یاد هیواد ته سفر نه کوي. ګلین ماکسویل وایي زه نه غواړم یاد هیواد ته لاړ شم او هلته سیالۍ ترسره کړم. د پاکستان سپر لیګ لړۍ سیالۍ کې نن 29 نمبر میچ ترسره کیږي. یاد میچ به د ملتان سلطان او اسلام آباد لوبډلو ترمنځ نن د کابل پر وخت په 6 بجو 10 دقیقو باندې ترسره شي. او ورسۍ خبر همدا چې د T20 لړۍ سیالۍ کې نن 15مه لوبه ترسره کیږي. یاده لوبه د استرالیا او سریلانکا لوبډلو ترمنځ د ملبورن لوبغالي کې نن د کابل پر وخت په 10 بجو 10 دقیقو باندې ترسره کیږي.